په پلازمینه کابل کې یو خصوصي کتاب پلورنځي د مطالعې د دود د عامولو په موخه د کتاب د مینوالو لپاره ځانګړي کمښتونه اعلان کړي وو او یو شمېر کتابونه یې په وړیا توګه کابل ښاریانو ته وویشل. په کابل کې د خصوصي کتاب پلورنځي مسؤلین وایي چې په یو نوي او تازه اقدام کې یې خپلو مشتریانو د کتاب د مینوالو لپاره د کتاب اخیستلو تخفیف کارتونه وړاندې کړي او په دې سره یې مینوال کولی شي چې د اوږدې مودې لپاره هم په کمښت سره کتابونه وپیري. د دې موخه په مجموع کې دا ده چې د کتاب او لیکوال ژباړن او همدارنګه د خپرندوی څخه ملاتړ وشي او کاپی رایټ مسله چې ډیره مهمه ده او هغه د پانګونې وړ ده، نو په دې اساس د دې نه باید ملاتړ وشي. نو زموږ موخه دا ده چې باید په افغانستان کې د کتاب لوست فرهنګ دود ترویج شي او وده وکړي. د دوی په خبره چې له دې کار څخه موخه په ټولنه کې د مطالعې د دود د عامولو ترڅنګ د مینوالو لپاره ډیر کتابونه په کمه بیه وړاندې کول دي. سږ کال زموږ یو بیل کار دا و چې موږ د کتابونو د ډیسکاونټ یا تخفیف کارت وړاندې کړی و چې په دې سره د دې کارت لرونکي کولی شي د کال په جریان کې په یوه ځانګړي تخفیف سره کتابونه ترلاسه کړي او دوی چې کوم د ژوند موخې او اکاډمیک اهداف لري نو هغه اقتصادي ستونزې به دوی ته یو مانع نه وي او کولی به شي چې د کارت په واسطه ډېر کتابونه ترلاسه کړی شي او هغه مناسبه بیه وي. کابل ښاریان د خصوصي کتاب پلورنځي له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې دا اقدام یې په اوسني وضعیت کې بېساری دی. د دوی په خبره چې دا ډول پروګرامونه کولی شي چې ځوانان مطالعې کولو ته وهڅوي. واقعا د اکسوس د کوم تخفیفونه چې اعلان کړي دا زه واقعا د ستایلو بولم او ارزوم د ستایلو دي کوم تخفیفونه چې دوی وړاندې کړي دا په ټولنه کې په هیواد کې د مطالعې ترویج ته هغه کوم ځوانان چې موږ داسې مثلا فارغین دي دولت څخه د پوهنتون څخه فارغیږي هغه د مطالعې ترویج سره دوی علاقه پیدا کوي. تخفیفونه د ما په نظر د زموږ د ټولنې او د په اوسنۍ شرایطو کې خراب اقتصادي وضعیتونو کې یعنی دا ډیر ګټور دي د خلکو لپاره په ځانګړي توګه د هر کسان لپاره چې مطالعه سره ډېر علاقه لري. یعنی دوی کولی شي چې راشي د دې ځینې کتابونه واخلي په کم بیه سره، یعنی هغه کسان چې علاقه یې درلودله ولې اقتصادي وضعیت یې دا نه ایجابوله چې دوی راشي دلته یعنی کتابونه واخیستلی شي. خو اوس د دوی لپاره بهترین فرصت دی چې راشي او کتابونه واخلي. دا د زما په نظر د ځوانانو لپاره یو ډېر غټ کار دی. چون د افغانستان اقتصاد موږ تاسو ته اوس معلوم دی چې اقتصاد ډیر کمزوره دی، خصوصا محصلینو چې زیاتره یې دلته د کابل کې چې اوسېږي د ولایتونو د مسافر دی، نو د هغوی هغه د درسي کتابونه اوس نه لري. بیا چې دغه د ازادې مطالعې لپاره کوم کتابونه د دوی ضرورت وي ورته او هغه نشي ترلاسه کولی. کله چې مې د تخفیف او د کتاب نړیوالې ورځ په هکله واورېدل چې نن دا کتاب پلورنځی د ځوانانو لپاره او د کابل ښاریانو لپاره کتاب دپاره تخفیف راکړی دی، نور د دې خبر په اورېدو څخه زه دلته راغلم تر څو خپل هغه کتابونه چې زما همیشه د خوښې وړ وو خو یعنی دومره بودیجه مې ورته نه درلودله چې همیشه زه یې واخلم. فعلا ما د شرایط قرار دارم. اوس مهال موږ په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوو او دومره توان څوک نه لري چې په لوړه بیه دې کتابونه وپیري. خو دلته چې اوس مهال کوم تخفیف اعلان شوی ډیره خوشحاله یم. د پوهنتون یو شمېر استادان او لیکوالان وایي چې دې ته ورته پروګرامونو اغیز په ټولنه کې زیات دی او باید اکاډمیک مرکزونه او خپل حکومت په دې برخه کې لا زیات کار ترسره کړي. دوه درې اساسي کارونه دوی کولی شي. لومړی مسله دا ده چې دوی باید د کتاب د ودې لپاره له خپل اړخه په دولتي کچه پروګرامونه ولري. اطلاعات و فرهنګ وزارت خپله هر کال باید کتابونه خپاره کړي. د کتابونو لپاره باید جایزې وټاکي، لیکوالان تشویق کړي، وی هڅوي، لیکوالان ته جایزې ورکړي، د سیالۍ هر کال سیالۍ جوړې کړي. دویم دا دی چې خصوصي سکتور کې دوی خپرندوی ټولنې چې دي هغوی باید وهڅوي، ملاتړ یې وکړي، مالي ملاتړ یې وکړي، له قانوني اړخه یې ملاتړ وکړي، د مالیاتو په برخه کې ورسره مرسته وکړي، د مالیاتو د کمولو او حتی له منځه وړلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. اوسني اقتصادي وضعیت ته په کتو سره دغه یو ډېر ښه ګام دی چې اکسوس کتاب پلورنځي خپلو مشتریانو ته ځانګړي تخفیفونه اعلان کړي دي. نه یوازې ځانګړي تخفیفونه بلکې ځینې ډالۍ هم ورته په نظر کې نیولې دي چې دغه خلکو کې د کتاب سره د
مطالعه او علاقه او د شوق سبب کیږي. نو د ټول افغانانو نه غوښتنه ده چې هغه کتابونه ولولي چې هغه د ژوند کولو مهارتونه لوړوي او دوی ته څنګه کې یو څه ورزده کوي. په همدې حال کې د سرپرست حکومت یو شمېر چارواکو چې په دې پروګرام کې برخه اخیستې وه له CMG سره په خپلو خبرو کې له دې ډول پروګرامونو څخه د هرکلي ترڅنګ زیاته کړه چې دوی یې ملاتړ کوي او په هره برخه کې مرستې کولو ته ورسره چمتو دي. د دغه ابتکار څخه انتهایی زیات خوشحاله یو، ډېر یې ستایو. الله تعالی جل جلاله دې ته اجر ورکړي چې د افغانستان د ځوانانو د تشویق په موخه نن ورځ خپل د کتاب پلورنځي دروازه د افغانستان د ځوانانو پر مخ پرانیستې ده او په ډېر ښه تخفیف باندې ځوانانو ته کتابونه ورکوي. دا چې ځانګړی تخفیف د مخصوص کتاب پلورنځي څخه کیږي، دغه د دې اقدام زه ملاتړ کوم، ستایم یې. دا به د ځوانانو لپاره لا فرصت ورکړه کړي چې ډېر رول ادا کړي چې دوی دغه کتاب مطالعه کړي او په ډېر ارزانه بیه دلته کتاب ترلاسه کړي. د فروشانو څخه موږ د اصنافو مالیه اخلو چې هغه د دوی پر فروشاتو باندې 0.5% ده، بې انتها کمه ده. یعنی په 2 لک افغانۍ کې 1000 افغانۍ هم نه کېږي. او بیا هم څه وخت راهیسې د اطلاعات او کلتور وزارت په وساطت سره کتابخانو او خپرندویو ټولنو سره موږ اخته یو او کوشش مو دی چې په دغه نږدې شپو کې دوی دپاره د مالیاتو په برخه کې یو ښه زیری اعلان کړو. که څه هم په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو او اقتصادي ستونزو له کبله تر ډیره باور دا و چې د کتاب پیرلو بازار پیکه شوی، خو د دې ډلې ځوانانو راتګ دا ثابته کړه چې په افغاني ټولنه کې لا هم له مطالعې سره د ځوانانو مینه زیاته ده. احسان الله کریمي، CMG، کابل.